نو جهنم خو یو شان عذاب دی، دا چاته زیات او چاته کم ولې دی؟ دی خو جهنم کې پروت دی. نو صرف خپه به سوځېږي، ابه دومره ګرمې چې مازغه به جوشېږي، نور وجود یې ولې نه سوځېږي؟ د چا به د رکبتینو پورې عذابي، د چا به در کې اسفل کې وي، دا فرق ولې؟ نو علما لیکي وی د جهنم د عذاب چې دی وی دا د انسان عمل دی. عمل که د چا بدي عذاب به ملاویږي، د دنیا اور نه دی چې ارسه سوځي، نه د چا چې عمل څومره خرابي دومره به په اور تیز بلیږي، د چا چې عمل څونه کمزوري نو اور به په کم بلیږي. بس دا مثال شو. لکه دنیا کې یو شی باندې تیل واړی، تیل تیز تیل دی، یو مثال درکو ډېرې غرغنډې کوي کنه، او چې کوم څیز باندې تیل کمی یو اور کې پراته دي نو هغه به کم بلیږي. دغه رنګ جنت کې به انسان د خپل عمل مطابق وي. جنت څه شی دی؟ عمل د انسان دی. د چا عمل ښه دی بخه جنت کې دی، د چا عمل کمزور لاندې کې دی. اوس جنتیان به راځي چونکې په هغې د ګناه عمل نشته، نو هغې به نه سوځي، هغې به اور کې ګرځي را ګرځي به، او اور تاوان به ورته نه رسوي. جنتیان هم پکې ګرځي، ماشومان هم پکې ګرځي په خپلو میندو پلارانو پسې، او سوځېږي به نه. نو جهنم د دنیا اور نه دی چې کوم شي ورغورځی سوځوي به. جهنم هغه اور دی چې د انسان عمل به په ده بلیږي، د عمل به په ده باندې بلیږي. به دا مثال شو. او ما دله مثال درکړ، یا بل مثال درکړم چې ته پرې ښه پوه شې. بعضې لرګي وي، بعضې شین وي، شین چې اور کې اور یې نه سوځوي، داسې ده که نه ده؟ خو که د دې شین لرګي په یو سر د تیل ور واړوله او بیا دې اور کې ومنډه، صرف د تیل او هغه ځای به سوځي، باقي به سوځي نه. نو دا تیل داسې فرض کړه که د انسان بد عمل په جهنم کې. اوس په یو لرګي ډېر تیل واړول شین لرګي باندې ټول به غرغنډې به وایي، بلیږي به. بل لرګي دی په هغه په یوې کې لږ وایي تیل ور واړول، هغه لږ ځای به بلیږي، باقي به دقسې پروت وي. پوهېږئ په خبره؟ دغه مثال شو. هغې بند کړ. ثم اخذ بیدي فعرج بي الى السماء. ډېر لوی اختصار دی پکې. په نبي اسلام یې دغې نه راوویسته، نو یو براق ولاړو. هغه نبي علیه السلام فرمایي د خر نه غټو او د قچر نه راکوټ او سپین جسد یې لره. هغه یې راته ودرو، هغه لږه مستي شروع کړه. نو هغه جبریل السلام ورته وایي چې ولې مستي کې؟ تا ته پته لګېږي چې تا باندې څوک رکوب کوي؟ نو نو خولې شو، خولې ته وبېدلې. نو جلال الدین سیوطي په خصائص کبرا کې لیکلي دي چې بیا هغه کلام کړی د نبي علیه السلام سره. خو معجزه ده چې زه دا تمنا لرم د نبي علیه السلام نه چې زه د مرکب په دنیا کې یم او په جنت کې مې د مرکب وګرځم. نبي علیه السلام مبارک بیا قبول کړ. نو په هغې سور شو. نو چې سور شو نو سفر روان شو. نو یو ځای کې ودراو، وی 2 رکعته مونځ وکړه. نو چې مانځه نه فارغ شو نو جبریل علیه السلام دې تپوس کوي، وی دا پته راته ولګېده چې دا کوم ځای چې تا پکې 2 رکعته مونځ وکړه؟ وی نه، وی دا توابه یا طیبه د مدینې منورې نوم یې ورته واخېست، دا موضع د هجرت دی. بیا بل ځای کې به 2 رکعته مونځ وکړه، وی تا ته پته ولګېده چې دا کوم ځای دی؟ وی نه، وی دا وادي سینا ده، توري سینا چې ورته وي د موسی علیه السلام چې کوم ځای کې نبوت ملو شوی دی. بیا بل ځای کې به 2 رکعته مونځ وکړه، نو وی پته راته ولګېده دا کوم ځای دی؟ وی نه، وی دا دغه دی، دا څه ورته ویل کېږي؟ وادي اللحم دی چې کوم ځای کې حضرت عیسی علیه السلام پیدا شوی دی. په لاره وی تېرېدم، عجیبه ناشنا واقعات دي پکې. دا جلال الدین سیوطي لیکلي خصائص کبرا کې. ها، خصائص کبرا د جلال الدین سیوطي یو کتاب دی په معجزاتو د نبي علیه السلام کې. ډېر مزیدار کتاب دی. عربی کې هم شته، اردو کې هم شته، په 2 جلدونو کې دی. پښتو کې نیم خبر چې شته که نشته، او عربي هم شته، او په دغه کې هم شته، په څه ورته ویل کېږي، اردو کې هم شته. خصائص کبرا د جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه ډېر ښه کتاب دی. معجزات د نبی علیه السلام مبارک پکې ذکر کړي دي. نو په لاره تېرېدمه، وی دا زمونږ د عربو یو قافله وه، وی هغه زمونږ براق پې تېر شو، نو یو د قریشو قافله وه، نو هغې کې یو اوښ را پرېوته، خپی ماته شو، مونږ یې ونه لیدو پلانکي ځای کې. وی بل ځای کې روان وم، یو بله قافله روانه وه، وی د هغې په لوښې اوبه پرتې وې، ما جام کې اوبه را واخېستې ومې وی بله قافله یو ځای کې را روانه و، دې قافلې خو به تلې، وی د هغې نه اوښ روک شوی و، یو پسې ګرځېدل، بیا لاړ بیت المقدس ته. نو بیت المقدس کې دا براق جبریل علیه السلام را واخېسته، او د جومات د دروازې نه بهر یو تیږه وه. دا هغه تیږه وه چې پیغمبرانو به په هغې کې څاروي تړل چې را بلل.
نو د هغې تیږې سورې بندو، نو جبریل علیه السلام پکې ګوته وردن نه کړله، سورې یې کولاو کړه، نو د براق پړی ور پورې وتړه. نو بیا نبی علیه السلام مبارک فرمایي بیت المقدس داخل شو جومات ته، وی خلک په صفونو ولاړو، وی داسې اندازه د دې خلکو ولکه چې دوی صفونه تیار کړي، امام راځي او دوی ته مونځ کوي، داسې اندازه کې ولاړ دي. نو وی ګوره ما راته مخکې ووایي چې نبي صاحب به مونځ کوه، ښه فرضیت د مخکې هم په څه یې کوو؟ په الهام یې کوو یا په وحي باندې کوو، ما تفصیل درته ویلی دی، یا د ابراهیم علیه السلام په طریقه بهر کې وی زه هم په صف کې ودرېدم، چې امام به راځي په مونځ کوي، نو زه به ورسره ودرېدم. وی ما ته وایي چې دا خلک ستا په انتظار دي مخکې شه. وی مونځ مې وکړه، وایي چې مونځ مې وکړه 2 رکعاته. وی جبریل هم وایي تا ته وپېژندل چې دا خلک څوک وو؟ چې نه. وی دا ټول انبیا وو که نه چې تا پسې اقتدا وکړله. وی بیا راځم، وی چې رالم نو بیا راته پوړی ولګوله، براق به هلته پاتې شو، پوړی ولګوله زینه. او وی دې براق به هغه دی قدم یې ښوده چې کوم ځای به زمونږ نظر لګېده، او وی چې بیا پوړی ولګېدله نو وی چې ما به هغه ځای کې لاس او قدم یې ښوده چې د ما به نظر لګېده، په پوړی بیا ختلي دي، ښه براق دغلته پاتې شوی دی. مولانا مفتی شفیع صاحب رحمه الله د دې په تفسیر کې لیکلي دي معرف القرآن کې، وی چې یو د دغه متعلقه واقع لیکلې ده چې ابو سفیان کوم وخت کې هرقل ته دا خبرې کولې که نه، نو ابو سفیان پکې وی دا خبره مو کړه چې صاحب دروغجن دی را پیغمبر. وی څنګه دروغجن دی؟ وی ګوره دی وی چې زه په 1 ساعت کې د شپې په لږه حصه کې بیت المقدس ته تللی نو دا خبره هم کړې ده. نو یو بوډا سړی ناس شاته ولاړو، نو هغه تپوس وکړه ابو بادشاه چې بادشاه سلامت تپوس ته وکړم، وی دا کله کم تاریخ یادوي؟ وی دا دوی خو حافظې مضبوطې وي، دا پلانکې میاشتې پلانکي کال پلانکې ورځ یادوي چې په دغې زه بیت المقدس ته لاړم او د بیت المقدس نه بیا اسمانونو ته لاړم. وی هغه بوډا بابا هرقل ته وایي چې صاحب دا ټیک وایي. وی تا ته څه پته لګي چې ټیک وایي؟ وی دغه ورځو کې زه بیت المقدس خادم وم، ما خدمت کو، زه خادم وم، بواب وم. وی ماسخوتن چې خلکو په بیت المقدس کې عبادت وکړو او تلل، نو وی زما به دا ډیوټي و چې ما به دروازې بندولې شپې، او سهار چې به رالم دروازې به مې کولا وهلې، دا زما ډیوټي وه. نو دروازه ټولې دروازې مې بند کړې، یو نه کولا یو نه بندېده، دا یو دروازه نه بندېږي. وی چې ما لال مصري مې راوسته چې دا خو جومات دی او که دا کولاو پاتې شي نو نه نقصان پېښ نه شي. وی چې مصري مې راوسته، وی هغه مصري چې وکتل ما ته وی چې په دروازه د پاسه دا برج دغه راښکته شوی دی، دا دروازه پکې نه ټینګه، هغه درشل راښکته شوې ده، نو دا اوس نه بندېږي، دې زور اخیستی دی، دا به سبا له بیا ته دا درشل اوچته وو، لکه دروازې باندې بعضې وخت دیوال یا هغه به شی راښکته شي، نو سبا به کېږي، دا د ورځ د شپې کار نه دی. بس وی لاړم، وی سهار چې رالم وی دروازې ته مې ګوتې ورکړې، په خپله بنده شوه، هغه درشل اوچته و اشه. وی ما وی چې دا څوک د الله نیک بنده بېګا د جومات ته مانځل راته، نو الله تعالی ورته دا دروازه نه بندوله. وی چې بار ته راووتم نو هغه تیږه چې هغه د جومات نه بهر وه او مونږ اورېدل چې پیغمبران به راتلل دغه ځای پورې به یې څاروي تړه، وی هغه تیږه کې د زمانو نه یو سورې بند و، وی اکولاو شوی و، او وی په هغه تیږه باندې د پړي د تړلو هغه نښې پرتې وې، لکه پړي تړلو هغه غبار باندې نښه دي، هغه نښې پرتې وې، او د اس د خپو نشانونه پراته وو. مې چې څوک د الله نیک بنده راغلی دی دلته کې خپل څاروي تړلی دی، جومات ته ننوتی یې مونځ یې کړی او بیا تللی دی. مفتی شفیع صاحب لیکلي معرف القرآن کې. خیر هغه ځای نه بیا په دینه لاړم بره اسمان ته، لومبي اسمان ته لاړم، جبریل علیه السلام را سره دی، زه ورپسې شم، ملازم دی کې پوره اختصار دی. ها سما دنیا